تیاره شپه خیر خدای که نه دا مخونه مې پټ کړي خو لا رڼا ماښام دی او تاسو ملا سي وای ستړي مشي دا خو سره بدر جماله وراغله زما ناکام دی مجبوري ده راځئ راځئ نه دلته خو ستوري دي خورې راځئ تاسو کښېنئ او که نه شپه ده ستوري خو به ښکاري هله ګلغوټۍ ځي له چیرې وټۍ نه ګلغوټۍ هر څه مو کړي دي اسم نه خورې د شپې ځکه راغلي وو ما وی چې چاته پته ونه لګي چې موږ د څه دپاره دلته راځو وای پته دې ورته ولګېږي که نه نه تاسو غله یې نه مونږ خو آخر خبره څه ده خبره دا ده چې د شمشیر خان بچي دپاره نه ګلغوټۍ غواړم ګلغوټۍ شمشیر خان له پلار یې وي چې دوستي خو دوستي ده خو که دا دوستي په رشتې کې بدله شي نو ډېر خوند به وکړي دوستي رشته نازو د انسان څومره خود غرضه دی د خپل غرض دپاره خپلې زنانه پردو کورونو ته په تورو شپو کې لیږي ګلغوټۍ دا خو زما خپل کور دی که نه او ته خو بیا زما ملګرې زما سهیلې ډېره خوږې خو افسوس نازو چې تا د دې رشتې هېڅ قدر ونه کړو ولې تا ته پته نشته چې شمشیر خان دې په ولایت کې بل واده کړی دی ښځې دا بچي دي هغوی به خپل کار کوي هغه اوس خپل بلک ته راغلی دی او موږ ورله بل واده کول غواړو او دا هغې ښځه بیا څه کېږي بس هغه به پاتې شي هغه به پاتې شي او ولې به پاتې شي ولې هغه زنانه نه ده هغې سره د همیشه اوسېدو لپاره زوی نکاح نه ده کړې نازو د لږ ساعت دپاره سوچ وکړه که چېرې ته د هغې په ځای وې نو ستا به څه حال و نن چې شمشیر خان هغه انګریزه پرېښودی شي که نه نو سبا ما هم پرېښودی شي نازو بچې دې برکتي کې خو بغلا نه دي نه ممي هغه نه ورکوي هغه غریبانان دي دا موږ دی ولې انکار وکړو نیت خو یې راته و د مور خو چې کله شمشیر د واده نه خبر شو که نه نو ارادې یې بدله کړه ستا خبره ټیک ده که موږ ته یې نیت نه وي نو موږ کره مبارکۍ ته بیا نه راتلله څنګه دوره مو کامیابه شوه که نه شمشیره بچې خبرې خوند ونه کړ ولې انکار یې درته وکړو شمشیر خانه پته نشه چې ستا د ولایت د واده نه چا خبر کړي دي چا خبر کړي دي چا به خبر کړي خو برکتي به خبر کړي که نه دا خبرې ټولې د ده په مخ کې شوې بله دا چې ګلغوټۍ د هغه د ماما لور ده د روپۍ ګلو ها دا خبره ده والکه خبره خو مې پوره واوره که نه والکه برکتیه ستا دا جرأت ولې ولایت خان ما څه کړي دي د دې کور رضا کوم خوري او د کور خبرې مې ورته وباسي یا لکه کلار چې یا لکه کلار چې ما ورته پرېږدم ممي چې ده ته خبرې وښیم ما ته خبرې مه ښایه ښه زه څه طوطي نه یم چې ما ته خبرې ښې وایي دا مې څه وي ټول کلي دې راباندې خبر کړو چې شمشیر په ولایت کې واده کړی دی حرام شه که ما چاته مې ویلي بس صرف ګلغوټۍ ته مې ویلي وایي دا مې څه وي نور د یو منټ هم په دې کور کې نه غواړم زه مشر خان دلته ور کړی مشر خان به مې وباسي د نوکرۍ نه دې ته ما په سترګو ښه نه لګي ښه ورته وایي چې خپله مخه کوي برکت خانه ته دلته لاړ شه ښه خپل کور ته لاړ شه مه ژاړه هسې خانجي وایم زه چې دا خپل مازغه جنګومه نو د برکتي په شان خوشګفتار تابعدار پوهه او هوښیار بنده بل پیدا نه کړي منم بالکل دې منم دا ټولې خبرې دي رښتیا دي برکتي به داسې خواږه او ترسکون خوراکونه پخول چې بنده به ورسره ګوتې چیچلي هسې خانجي خوراک په احتیاط پکار دی نو همدغې خوراکونه خو د بابي د بلډ پریشر مریضه که خانجي اورېدلي مې دي چې دا اس د سورلۍ سره بلډ پریشر کمیږي ویم که ستاسو هغه شنه اس به وي هغه د بابا د وختو نو اوس به په کار راغلی وه ته لا په کومه کوڅه سر شوې مړه د اس سورلي د هر چا د وس کار نه دی پوه شوې ولې لاس په ماتې څه له کار ګوري ویم خانجي زما خو په تام شک دی ستا به ټیک بلډ پریشر وي ته غټ شوې که نه دا تېره خوله راباسله ښځې دې ډېرې ښځه ډاکټر ته لاس نه ښیم لاس مې ورته خولی نه دی او هغه پې د بلډ پریشر ټاپۍ لګولې نه ده سلام علیکم خانجي وعلیکم سلام اسی خانجي ما وی که نه چې برکتي به د شمشیر خان نه معافي وغواړي تین په هیرو باقي روزګار پکوي نه 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 روپیا ګله یوازې ته هغه خفه نه دی زم ته خفه یم په څه خبره خانجي د په ناوړ کې دومره مرچکې اچولو چې زما به خوله سوځوله ما ستا د وجې ورته غږ نه دی کړی روپیا ګل ما ته دې بیا دلته نوکرول غواړې زه خو به کوې که نه ماما جی ته 400 که نه خو زه دلته نوره بېعزتي نه کوم وایي دا مې څه وې زه دلته نوره نوکري نه کوم زما د 3 میاشتو حساب پاتې دی 1.5 من ګوړه د 15 دړې میاشت په حساب باندې او 3 من اوړه
د یو منوړو میاشت په حساب باندې. ته دا حساب منې خانجي؟ منم، بالکل منم، خو یوه خبره ده. څه خبره ده خانجي؟ خبره دا ده چې د دلته څومره چای ډوډۍ خوړلې ده که نه، هغه پکې زه کټ کومه چې سی راوړېده او که څه مې ور وړېدل حساب بې باکه شو. جی او جی دا نمبر دی که نه؟ یا الله ته پکې خیر وکړي. هلو لو څنګه خوله جاني تا خو د فون نه کولو. ما خو به درته فون کولو خو چې کله به رنګ درغی نو هغه جنې به راته وي فلحال आपके مطلوبه نمبر سے رابطه ممکن نه نو ما به ورته وي ښه ده نو ښه ته چېرته وې؟ زه دوبۍ ته تلم که نه. ښه دوبۍ ته د څه دپاره؟ د سیلس پارټۍ دپاره که نه وایي هلته مې مشر ورور اوسېږي که نه. ها یوازې تلې وې که څوک ملګرې درسره وه؟ یک یوازې تلم جاني. نن سبا خو ځان سره دویم کس بوتله خرچه ډبل کوي که نه جاني. ښه ما وې چې زه به در سره تللی وم. ښه به وي که نه. ته خیر دی بیا به شي. جاني رښتیا ما بېګا په خوب کې لیدلې وې. هغه څنګه؟ ویم ته په هوا کې الوزي. نو بیا؟ نو ویم بیا ستا وزرو کار پرېښودو. نو بیا؟ نو ته په هوا کې ولاړ پاتې شوې او تا چغې والې او هېڅوک ستا مدد کولو والا نه. نو بیا؟ نو بیا ستا وزرې ماته ولګېدې او زه پره در وختم او ما ځان سره لاندې راکوز کړې. یاره خوله دا خوب رښتیا کېدل پکار دی. هغه څنګه جاني؟ په ملاقات سره. ولې نه چې کله ته وې نو زه به حاضره شم خو زما یو شرط دی. ما ته د یو 500,000 کارت پکار دی. د 500,000 په یو ځای نه دی پکار جاني. خیر دی هر ورځ راته د 500 ایزي لوډ کوه نو په 10 ورځو کې به برابر شي. جاني رښتیا ما ته نورې ملګرې په لار کې ولاړې دي. اوکې نورې خبرې به بیا کوو. خو د ملاقات ورځ هغه به درته بیا SMS وکړم. اوکې بای بای. اوکې بای بای. د خپل ځان خیال ساته. اوکې